السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دغه یو څو کرښې مې لیکلي د ملګرو په غوښتنه او په اجازه. مجاهده ای مجاهده ستا ایمان ته مې سلام دی، مجاهده ستا ایمان ته مې سلام دی، مجاهده د ستا شان ته مې سلام دی، مجاهده ای د سپین کاروان اتله د ستا نوم او سپین نشان ته مې سلام دی. ته خاوند د پاکې کلکې عقیدې، ته لایق د ډېرې لوړې مرتبې، ته خبرې زما ګرانه مجاهده چې ته څومره لوی انسان د زمانې. مجاهده مسؤلیت د خورا زیات دی، مجاهده لاروی د پیغمبر یې، ټول مظلوم امت د ستا په انتظار دی. ته خادم یې، ته عسکر یې، ته رهبر یې، ستا په سر دومره درنې ذمهوارۍ دي که خبر شي په ژړا باندې به سر شي. مجاهده خوب خندا به درنه ورک شي، د ژوندون له رنګینو به مرور شي. ته احساس د مسؤلیت وکړه زړګیه، وروستی هیله د دې خوار و زار امت یې. مجاهده که غفلت در ځنې وشو، د قیامت په ورځ به رب ته ملامت یې. مجاهده د کافرو حاکمیت دی، مسلمان ملت بې وسه دی، محکوم دی. فلسطین یې د ظلمونو ښکاره بیلګه، مسلمان هر ځای کې دغه شان مظلوم دی. مجاهده په پاک بیت المقدس کې کافران ګرځي ناپاکه قدمونه، مجاهده اقصی چغې وهي ژاړي، مجاهده څوک یې نه اوري غږونه. مجاهده داسې حال دی فلسطین کې، مجاهده د زغملو قابل نه دی، د سپېڅلو انبیاو په وطن کې دا وحشت د اورېدلو قابل نه دی. له هوا نه پرې د اور بمونه غورځي، انسانانو باندې بلې سرې لمبې دي، لوی ښارونه کنډوالو باندې بدل دي، ترې نه جوړې د ژوندیو هدیرې دي. مجاهده ماشومان د میندو غېږ کې لوی وړنګو دیوالو لاندې ایسار دي، مجاهده د ویستلو څوک یې نشته، د شهیدې مور په غېږ کې انتظار دي. مجاهده د امت نیازبینې خویندې په سرتور سر له کورونو ویستل کېږي، مجاهده کافران پرې مسلط دي، په ښکاره یې عزتونه لوټل کېږي. مور او پلار ورته په ډکو سترګو ګوري، په بچیانو یې ټانګان خېژول کېږي، پېغلې نجونې لاس تړلې ترېنه بیایي، په ناچاره امت بد حالت تېرېږي. غزه هغه نازولې غزه نه ده، اوس غزه کې نازولي ځوانان نشته، په غزه کې اسرائیل زناور ګرځي، په غزه کې هغه ښکلي ځوانان نشته. فلسطین اوس د خوښیو وطن نه دی، فلسطین اوس د غمونو خزانه ده، فلسطین اوس هغه تېرې کیسې نه که، فلسطین نه هېره شوې تاریخچه ده. فلسطین کې اوس همدا خبرې کېږي، جنګ دی، کونډه ده، یتیم دی، جنازه ده. جوماتونه په بمونو لګېدلي، د باروتو په اور سوي قرآنونه، ړنګ محراب سور د شهید امام په وینو، نه بلال شته، نه منبر، نه اذانونه. یو هیبت دی ویرونکې خاموشي ده، په غزه باندې وړوکی شان قیامت دی، د تکبیر نارې راځي له کنډوالو نه، ښکاري دا د شهیدانو کرامت دی. فلسطین د ټول امت نه ګیلمن دی، فلسطین د بورې مور په شان ته ژاړي، فلسطین د هغه تېر برم په هیله، فلسطین صلاح الدین له ربه غواړي. فلسطین لکه یتیم ناهیلی ښکاري، مخ یې خړ دی، شونډې وچې، زړه یې مات دی. فلسطین چاته د مرستې غږ وکړي، په امت کې ایوبي نشته، میرات دی. بس په شمار یو څو ځوانان لري جنګېږي، د حماس د حرکت په نوم یادېږي، اسرائیل له هیبته په لړزان دي، دغه څو ځوانان د مخې فدایان دي. زما ګرانه طالب جانه مجاهده، زما ګرانه طالب جانه مجاهده، دا حالات خو ته په خپلو سترګو وینې. بس روان د مسلمانو قتل عام دی، ټول امت زخمي دی، ویني. کافران د مسلمان په خلاف یو دي، د چوکۍ مسلمانان غلامان دي، د نبي امتیان خپلو کې هم وران دي، څوک په یو لار څوک په بله لار روان دي. مجاهده دا اوس ستا ذمهواري ده، لاسنیوی به کړې د دغو مظلومانو، عمري عزم پیدا کړه او راپاڅه، هیله مه کوه له دې مسلمانانو. ته ایمان لرې، احساس لرې، ژوندی مجاهده، ته د رب په نیز سړی. دغه نور ځوانان د نجونو په حساب دي، په فکري عقیدوي لحاظ خراب دي. ته یې نه ګورې چې ټوله ورځ لګیا دي، د شیطان په عادتونو مبتلا دي. نه صورت نه سیرت د مسلمان دی، نه فکر نه عادت د مسلمان دی. د انګریز او د یهود نښې پکې دي، د سیکانو او هنود نښې پکې دي،
له پښو نه آن تر سره شرمېدلی، په پردي لباس په نره شرمېدلی، ډرامو په سندرو باندې مړ دی، دا فکري غلام ډالرو باندې مړ دی، د لندن په جوارۍ باندې اخته دی، د کرکټ په مردارۍ باندې اخته دی. دا نه غرب ته جوابګو دی نه د شرق دی، بس په ټي وي او موبایل باندې غرق دی. دا یوازې انګریزۍ باندې ماین دی، دا د غرب په غلامۍ باندې ماین دی، د سنتو په لباس باندې شرمېږي، په پتلون او نیکټایۍ باندې ماین دی. د خالد بن ولید نه ناخبر دی، د حمزه غوندې شهید نه ناخبر دی، د سلطان ایوبي تاریخ یې نه زده، د محمود غزنوي تاریخ یې نه زده، د ملالې میوندۍ کیسه کې نه دی، د هېواد او خپلواکۍ کیسه کې نه دی، بس کرکټ کوي لوبغاړي وهي وا وا، بس تمام ورځ رمباړي وهي وا وا. د امت ډېری ځوانان خواران تباه دي، په نیشو او تماشو کې مبتلا دي، احساسات او ضمیرونه د دوی مړه دي، دوی په ویښه د غفلت په خوب ویده دي. چې تر څو دلته کفري مؤسسات وي، دوی به روږدي د یهودو په خیرات وي، په تعداد که د مچانو په شان زیات وي، بیا به هم کافر ته ټیټ سرونه مات وي. نو ای ګرانه طالب جانه مجاهده، زما زړه سترګې او ځانه مجاهده، نصرت غواړه له الله نه مجاهده، امت هیله لري تا نه مجاهده، ای اتله قهرمانه مجاهده. د مظلومې خور سلګۍ غوږو کې ساته، څو ټپې د ملالۍ غوږو کې ساته، د خالد د تورې شرنګ درنه هیر نشي، تربیت ګوره د جنګ درنه هیر نشي، شاعرو باندې ننګ درنه هیر نشي. راولاړ شو فاتح د فلسطین شه، اقصا خپله کړه سلطان صلاح الدین شه، ګلان راوړه کمربند کې له کاشغره، سمرقند کې د مګیر شه زړوره، غرناطې ته په اوربل کې ګلان کېږده، یو وار بیا داسې ځلان د تاریخ پرېږده. په خاموشو منبرونو اذان وکړه، ټول امت ته د خوښیو اعلان وکړه، سپین بیرغ د اسپانیا په غرو رپان کړه، یو وار بیا دغه سرکش جهان غلام کړه. له بدرنګې نړۍ ورکه بدرنګي کړه، انسانیت ښکلی په دین الهي کړه، د پتلون او نیکټایۍ څخه نیولې پرېنه حذف ټول عادات شیطاني کړه، لوی کالي کږه پګړۍ څڼې یو ګیره، لوی کالي کږه پګړۍ څڼې یو ګیره، دا فرهنګ په نړیوالو عملي کړه، چې جرأت څوک د ګناه کولی نشي، هیڅوک هیڅ رنګ ناروا کولی نشي. لویه ربه دا مغلوب امت غالب کړه، په نړۍ باندې حاکم مفتون طالب کړه، په نړۍ باندې حاکم مفتون طالب کړه. السلام علیکم ورحمة الله.